سلامونه او نیکی هیله درنو لیدونکو کابل ښار کې یو ابن عباس دارالایتام چې لوګر ولایت خروار ولسوالۍ کې موقعیت لري او د نصیر خیره بنسټ له لوري ورسره هر میاشت د خوراکي توکو مرسته کیږي د تیر په څیر نن ورځ هم د ابن عباس دارالایتام د شاګردانو لپاره خوراکي توکي اخلو او ان شاء الله تر یتیمانو به ورسو شریعت دلته فکر ذکر جوړ دی او دستور د حقیقت فلسفه د اصحاب مبارکو کارنامې دی ژوندۍ. درنو دوستانو بل اخر موږ راورسېدلو ابن عباس دارالایتام ته دغه خوراکي توکي مو دغه دارالایتام یتیمانو ته راوړي دي. الله تعالی دغه ټولو کسانو سره خو کې چې څه په دغه مرسته کې دغه یتیمانو سره کومک کړی دی. توکو کې موږ سره وریجې شامل دي، غوړي دي، لوبیا ده، بوره ده، دغه شیریني ده، سوجي ده، روب ده، نخود دي او همدارنګه مسالې دغه دیګ مسالې شامل دي. ډېره مننه. غفلت سترګې وزیل دي مرد